فرمان دی بیالی دویم دیش بیتا زمرا زما چه ٹک ٹک د دروازه شي دروازه تا زمرا زما چه ٹک ٹک د دروازه شي دروازه تا زمرا زما انسان وشنا مل مخام دے لجڑا نئی خوند اخلم. سلامونه مینا احترامات د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو لیدونکو ملګرو سلامونه او مینه مې ومنئ په دې هیله چې روغ وئ خوشحاله وئ ستاسې ادبي ملګری یو ځل بیا تاسې سره د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې ملتیا کوي. نن د یو خوږ ژبې شاعر یو ښه ترنم کوونکي ملګري یو غزل بول شاعر جاوید حقصار سره دغه ناستې د تسل مظلوم یار په زیار او کوښښونو راجوړ شوی دی. حقصار صاحب ته په خپرونه کې ډېر زیات سلامونه مینه او هرکلی. حقصار صاحب مینه ومنئ او تاسو نه نړۍ نړۍ مننه چې تاسو په دې پټو لالونو ادبي بهیر کې ماته دعوت راکړه او زه راغلم. هیلهمند یم چې موږ او تاسو دغه برنامه به ډېره ښه برنامه وي. ډېره زیاته مننه کوم حقصار صاحب. څومره وخت نه شاعري کوئ د شاعرۍ مو څونه وخت کېږي ابتدایي حالات مو د شاعرۍ کوم کالو؟ شاعري مې 4 کاله کېږي. ښه په همدغه لومړیو کې دغه درنو ملګرو ته ترنم ورډالئ که نه دا به مهرباني. ترنم به ما خپل یو 2 شعرونه په همداسې په یو کمپوز کې اچولی یو نیم دقیقه کېږي هغه کوم بیا بعد هغې به انشاءالله بیا یو غزل وایي. مهرباني. ته مې د ټول ژوندونه رمانې اشنا لکه د ځان را باندې ګرانې اشنا په غیر له تا ژوندون کولی نشم ته فلسفت مې دستانې اشنا سترګې د سترګو ته راواچوه ته هسې په ما باندې تاوانې اشنا زه بې له تا نه بل جانان نه لرم ته زما روح او زما ځانې اشنا خاکسار ته جوړ شه د زخمونو ټکور ته مې دردونو ته درمانې اشنا ستاسو کوڅه کې ملنګي پکار ده جانان داسې زندګي پکار ده زه اوس راغلی یم دیدن دې کوم تا ته سینګارو ضروري پکار ده ستا کاڼی زړه په چا دردېږي هم نه خو ستا په غم کې غمخوري پکار ده راوړې ما درته زولې کې اوښکې په ما هم لکه شان زړه رخمي پکار ده خاکساره یار درته نامي پکار دی او تا ته بالکل عاجزي پکار ده. واه ډېره زیاته مننه حقصار صاحب. واقعا چې خوږ مننه کوم حقصار صاحب واقعا چې خواږه الفاظ په خوږه ژبه د ترنم پر ژبه په دې هیله چې د مینهوالو هم دغه ترنم خوښ شوی. حقصار صاحب 4-5 کاله کېږي شاعري کوئ په لیکلي بڼه باندې. بله صاحب. د دغه ګرم بازار د کتابونو سیزن روان دی ستاسې څنګه خوښه د خپل کتاب چاپ کوئ راتلونکي کومه اراده راتلونکي کې خو انشاءالله اراده لرو ښه صحیح اراده لرو پوه شوې. حقصار صاحب راځو بل خوږ ترنم اورو ستاسې په خوښه کې انتخابیه کلام او یا ستاسې خپل کلامي مهرباني. صحیح. ما خو په اوله کې خپل شعرونه نه ترنم کوو انتخابي مې کوو خو چې تا غوښتنه وکړو بیا مې وکړو او اوس به زه خپل یو شعر همداسې په خوله وایم بیا به ترنم. مهرباني. ستا ښایست مې په زړګي بل کړی اور دی ستا ښایست مې په زړګي بل کړی اور دی مېلمه شوی یم ستا زړه د زړه په کور دی ستا ښایست مې په زړګي بل کړی اور دی مېلمه شوی یم ستا زړه د زړه په کور دی زه به څنګه خوبولی شم دلته زه به څنګه خوبولی شم دلته چې په خیال کې مې د ستا د بنګلو شور دی ری باران مې غمازان شو څه پرې وکړم ری باران مې غمازان شو څه پرې وکړم د ریبار د ریبارۍ نه مې زړه تور دی یو صالح ملګرتیا ورځنې غواړم یو صالح ملګرتیا ورځنې غواړم په خپل زړه باندې همدغه زما پور دی
وی خاکسار سره د هر وخت یادونه وی خاکسار سره د هر وخت یادونه چې مې کله یې لیدلی حال مې نور دی چې مې کله یې لیدلی حال مې نور دی ترنم ته پته مې د چالو سترګو انجام د چا په نوم آغاز د چالو سترګو انجام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم آغاز د چالو سترګو انجام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم انکار ترې ناروا بولم که هر څومره ګناه ده انکار ترې ناروا بولم که هر څومره ګناه ده ساقي راته نیولی دی ډک جام د چا په نوم ساقي راته نیولی دی ډک جام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم زه ژر ستا د نامه تورې په ژبه باندې واخلم زه ژر ستا د نامه تورې په ژبه باندې واخلم محفل کې چې نارې شي اختتام د چا په نوم محفل کې چې نارې شي اختتام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم سکون د محبت سره تړلې زمانه ده سکون د محبت سره تړلې زمانه ده ماشوم زړګی مې ځکه شي ارام د چا په نوم ماشوم زړګی مې ځکه شي ارام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم قاتل شوګری را سره پاتې نور څه نشته قاتل شوګری را سره پاتې نور څه نشته ما ټوله زندګي کړه لیلام د چا په نوم ما ټوله زندګي کړه لیلام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم هغه پرې ښه پوهېږي سباونه چې ګوري هغه پرې ښه پوهېږي سباونه چې ګوري غزل د چا لپاره د الهام د چا په نوم غزل د چا لپاره د الهام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم آغاز د چا له سترګو انجام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم د ژوند د هرې ورځې هر ماښام د چا په نوم واه واه خاکسار صاحب کانې کې یاره یو عجیبه غږ دی خاکسار صاحب زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري او خواږه ترنمونه مو واورېدل په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته یو ترنم درنه اورو د هغې نه وروسته خپرونه رانواړو یو ترنم صحیح ده مهرباني پرمان د بیا لیدو یم د شیبې ته ځم راځمه چې ټک ټک د دروازې شي دروازې ته ځم راځمه چې ټک ټک د دروازې شي دروازې ته ځم راځمه انسان وژنه ملم خام دی له ژړا نه یې خوند اخلم انسان وژنه ملم خام دی له ژړا نه یې خوند اخلم له ژړا نه یې خوند اخلم مسلمان یما که نه یم خو کعبې ته ځم راځمه چې ټک ټک د دروازې شي دروازې ته ځم راځمه چې ټک ټک د دروازې شي دروازې ته ځم راځمه
شراب نسکما گناه دا شرابی نویما مڑے وای شراب نسکما گناه دا شرابی نویما مڑے شرابی نویما مڑے خو بس ہسے کلا کلا میں کدے تزمرا زما چی ٹک ٹک د دروازے شی دروازے تزمرا زما چی ٹک ٹک د دروازے شی دروازے تزمرا زما زفتخار اختیار بدرنگ یم کدا خلق لیونی دی زفتخار اختیار بدرنگ یم کدا خلق لیونی دی کدا خلق لیونی دی وسوسه دارا لویدلې آینه ته زمرا زما چې ټک ټک د دروازې شي دروازې ته زمرا زما چې ټک ټک د دروازې شي دروازې ته زمرا زما چې ټک ټک د دروازې شي دروازې ته زمرا زما. واه واه اکثر صاحب ډېره زیاته مننه خواږه ترنمونه خواږه الفاظ په دغه خوږه ژبه د دغه ستاینه که څومره هم وشي کمه ده. سار صاحب په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني؟ بس پیغام خاص نه لرم خو زما خپل تعلیمو کې خپل هدف ته ځان ورسوي خلاص دغه مې ارمان دی. ډېره زیاته مننه کوم درنو ملګرو دغه جاوید حقسار خوږ ژبې شاعر خوږ ژبې ترنم کوونکی چې تاسې را سره د دې په خوږه ژبه خواږه کلامونه واورېدل یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شېبې د لوی الله